مړ هغه چې نه نوم نه نښان وي، مړ هغه چې نه نوم نه نښان وي، تل تر تله په ښه نوم پای ښاغلي. د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو، د کډي ویلفیر سوسایټي کډي د محله بلړخیل صدر مولانا محمد اعجاز امیر صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې لږې ورځې وړاندې د دې فاني دنیا نه تللی دی زموږ نه. مونږه د بیټک ټي وي ټول ټیم هغوی ته لاس په دوایو. مولانا صاحب صرف یوازې یو انسان نه و، یو عام سړی نه و، هغه د کډي ویلفیر سوسایټي د تنظیم د محله بلړخیل صدر هم پاتې شوی او په خپل ژوند کې د انسانانو د ودې دپاره، د خپل چاپیرچل، د خپل کلي د اولس د خیر او ښېګړې دپاره بلا کارونه کړي دي. او هغه نن هم دا د هغې وجه ده چې بیټک ټي وي او دغه ټوله سیمه، دغه ټوله خاوره د هغه کارونو ته، د هغه زیار ته په درنه سترګه باندې ګوري او هغه یادوي. مولانا صاحب د محله بلړخیل سره تعلق ساته، خو د ټول کلي د ټولې علاقې دپاره هغه کار کوو. د هغه کارونه د کډي ویلفیر سوسایټي د تنظیم د لاندې او د دې نه په پرته باندې هم بلا کارونه هغه د خپل ولس دپاره کړي دي. په وروستو کې هغه د محله بلړخیل د امام مسجد پاتې شوی او د کال 2021 په 9 فروری د اتوار په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس د هغې جنازه په خپل ابایي کلي کډي کې وشوه او بیا وروستو د خپل مقبره کې خاورو ته وسپارلی شو. انا لله و انا الیه راجعون.